وړ سر. امیر تیمور چې کله بغداد ونیو هغه مهال سخت قهرېدلی و. لښکریانو ته یې امر وکړ چې هر یو دې د بغداد د اوسېدونکي پرې کړی سر راوړي. بس بیا څه و، لښکریانو ټولو سرونه وهلو ته ملا تړلې وه. د بغداد ځینو سیدانو، عالمانو او شیخانو د پناه دپاره په څه ډول د عالم پناه دربار ته ځان ورساوه. هغوی پناه وموندله او له دغه آفته په امان سول. محمود حکیمي، 1001 حکایت تاریخي، 4م ټوک. قاضي کوژ د ستار تړلی او روان و. پر لار باندې په جګ سر په لکه غاړه. ابو نصر یې د لارې څنګ ته ناست و. د نه پام او نه سلام هغه ته وکړ. لکه څوک چې د یو کاڼي سره تیر سي، دغه رنګه بې پروا ورځنې تیر سو. دا په دا چې هغه نیم غوندې سړی و، سر یې ووړ، ونه یې ټیټه تن خوارځواکه. د پوره سړي په سترګه ورته خلکو کله هم کتلي نه و په دا ښار کې، او هغه له چا ګیله هم کړې نه وه. مګر نن یې په قاضي پسې غږ وکړ چې ته ما کږې په دې چې سر مې ووړ دی، خو سرونه د آدم د اولاد واړه په یو رنګ د درناوي او عزت وړ دي. په صورت به ځینې لوی، ځینې به کم وي، خو په بیه همه واړه سره سم وي. د قاضي سر که تر سر د ابو نصر په بغداد کې اوچت په هره لار، خو د ده تر سر بیا بل یو اوچت سر و. را روان د دغه ښار پر طرف باندې دغه سر د بې زړه سویه تیمور سر و چې جهان یې ټول په مخه واخیستی، په لامبو لامبو په وینو کې روان و. د بغداد خلک یې ډیر و مخ ته ټینګ سول، خو سیلاب په دیوالونو نه راګرځي. هغه ننوت په قهر دغه ښار ته. لښکریانو چې یې کړې وه میړانه، د هر یو نازول غوښت په سمه توګه. ورته ویې کړ دا امر چې خو ارسئ د بغداد په دغه ښار کې هر طرف ته ټول سپاهیان دي د دې ځای د اوسېدونکو یو یو سر له خپله ځانه سره راوړي. دا سرونه پاچا له تاسې اخلي سمدلاسه په 40 دیناره د نن ورځ د اختر ورځ ستاسې لپاره. د تیمور د لښکریانو د اختر نن بغدادیانو لره کم تر قیامت نه و. په ټول ښار کې سروهنه سوه روانه. هر سپاهي و په دې هڅه چې سر پرې کړي. دا یې نه کتل چې سر دی څنګه سر وي. نن د سر او سر تر منځ فرق پاته نه و. هر رنګ سر چې به په لاس ورغی چاته، د هغه 40 دیناره به کره سول، ځکه هر سپاهي بس لاس رساوه سر ته. چا د ښځې سر اخیستی و په غیږ کې، چا د نر سر پرې کاوه په زور او جبر، چا تیره تیغو د ځوان په غاړه ایښی، چا اخیستی په زاړه پسې و توره. د عذاب او د ازار په دغه وخت کې بغداد لاندې و، تر غرونه ویره غلبلې پورته کېدې له هره ځایه. بغدادیان واړه په چغو په غوغاو، او بل لور ته غړومبی د تیموریانو. د هیچ چا دپاره ځای د امان نه و. تش یو څو تنه پوهان او عالمان و. ګوره څنګه تر تیمور رسېدلي. قاضي هم په دغه خلکو کې شامل و. ګوټ تیمور کوو، هر څومره ډبر زړی ویې دوی ورته امان بیا هم ورکړی. هم قاضي هم یې ملګري هلته ناستو. د بغداد د خزانې خوله چې سوه خلاصه رایستل د تیمور خلکو دینارونه او سپاهیانو د خرڅلاو دپاره دوی ته یو په بل پسې راوړل دلته سرونه. خوشحالي د هر سپاهي به د کتو وه چې ور خرڅ به په 40 دیناره سر سو. د قاضي تر زړه به ووت یو بل غشي چې بل سر به بل سپاهي د دوی په مخ کې د سرونو و غونډۍ ته ورغوځار کړ، او په زړه کې به یې بیا ویل داسې چې وینا د ابو نصر نن رښتیا سوه. که کرۍ ګوره وړي دي او که غټې همه واړه په یوه بیه خرڅېږي. په دا حال کې یو وړ غوندې سر ولید. د دا سر په زړه چونکې ننداره یې سترګې وترهېدې دواړې او سوې پټې. له کتلو یې عاجز د ده نظر و. دغه سر د ابو نصر غریب سر و. قاضي پټې سترګې ناستو. تر څه وخت بیا یې غلې غوندې زږمې کړلې پورتې. ورو یې کسې هغه سر ته مخامخ کړل. سر یې ولید، خو له دغه لیدو پرته هغه وخت دته دا رنګ ښکارېدل لکه غوږ چې هم غږ د هغه اوري، او هغه دته وینا کوي لګیا وي چې نن زه هم د بل هر یوه سر غوندې په بازار کې په 40 دیناره خرڅ سوم. په صورت قدردانو ورسرو ووړ یم، خو په بیه له همه سره سم یم. ګوره ته خپل سر له ما سره کښېنږدې، ستا سر نه راځي په شمیر کې د سرونو. لکه نن چې د سرونو بازار تود دی، بل هیڅ وخت به هم دا رنګ تود سوی نه وي. خو په دې تاوده بازار کې هم خرڅ نه سو. دغه ستا مغروره سر په 2 دیناره بس وړیا دی د تیمور په پښو کې کښېښو. په تش لاس اوس د هغه دکان ته ناست دی. ګوره څه وخت د ایمان ورباندې خرڅ کړي، او هغه هم ډېر ارزان ورباندې خرڅ کړي.